السلام علیکم ملګرو په دې لا چې رادرو او جوړ به شپې ورځې په خوشحالۍ او خوښۍ سره پیل کړی وي یو ځل بیا یو د نوي ویډیو سره درته راغلم غواړم چې د یوه نوي ویډیو درته جوړ کړم دغه ویډیو څنګه کولی شو په فیسبوک کې غټه یعنې شلانې کلام وکړو هغه ډېره ښکلې او څنګه سره نو د هر څه نه مخکې زما یوټیوب چینل درسره سبسکرایب څنګ کې ګنټې نښانه او ویډیو هم درسره لایک کړئ که چېرې دغه ویډیو خوښه شوه او تر څنګ یې ورسره کمنټ هم راته وکړئ نو د هر څه لپاره تاسو باید وکړئ د کروم براوزر ته داخل شئ په کروم براوزر کې باید تاسو هغه رقم ته چې دغه آی ډي باید تاسو لګوئ دا په لور شئ په خپل پروفایل باندې کلیک وکړئ هر کله د خپل پروفایل باندې کلیک وکړه دلته د خپل تصویر باندې کلیک وکړئ دا تصویر باندې چې هر کله کلیک وکړه دلته دغه پوس آپشن چې وینئ دلته وښایه دغه پوس دغه یو نشان چې د پوس لینک چې د پرته دا لینک پر وخورئ دا لینک چې وخورئ دغه کافي باندې به کلیک وکړئ دا لینک چې هر کله کلیک وکړه نو دغه لینک چې کاپي شو نو دا کاپي شو نو اوس زه ځمه بیرته خپل عادي حالت ته ځمه زه بیرته ځمه خپل د فیسبوک نه وځمه نو دغه دپاره چې تاسو هغه وکړئ نو تاسو باید دغه یو براوزر هغه د نوټپیډ پروګرام دی تاسو باید دغه کې لیکنې ایښودئ کې لیکنې لیکل کېږي نو زه دا لرم دې ته باندې داخل شئ نو دې ته چې هر کله داخل شوئ زه په داسې کې لینک کاپي کوم هغه لینک چې موږ پروفایل نه کاپي کړی نو دې ته به ډېر فکر وي زه د پوسټ کوډ لرم دا د خپل پروفایل کوډ لرم تاسو به همدارنګه همدا وکړئ نو دغه پروفایل دغه کوډ څه دی دغه زر کوډ دا ډېر مهم دی دا زر کوډ کوم ځای نه راخوستېږي دغه طریقه هم دخول چې دا رقم راخوستېږي دغه زر کوډ د کوم ځای لپاره چې دی دغه تاسو خپله د کلیک سره وکړئ دا زر کوډ دغه کیس د پروفایل دی د پروفایل لینک ته چې دا مو راخوستی فیسبوک نه کروم براوزر نه بیخولی په شین فیسبوک کې نه راخوستی کېږي دا یوه خبره باید تاسو په یاد ولرئ او په شنه هغه کروم براوزر کې فیسبوک کې به تاسو پوسټ کړئ په غټ فیسبوک کې دا کوډ داخل کړئ او بیا چې لیکنه پوسټ کړئ نه خلی کېږي خو په کروم براوزر کې به دغه لینک راخلئ او بیا به دغه کروم براوزر کې به پوسټ هم کوئ نو دا زره کوډ کوم د دلته کاپي کړئ یو دغه کوډ شو یو دغه کوډ شو یو دغه کوډ شو نو درې لینکونه شو نو تاسو به داسې کوئ چې د زره کوډ برخوئ د زره کوم کوډ دی لکه دغه چې د اخري نه دویم دا یې زره کوډ دی دا وینئ دغه کوډ څه ده دغه کوډ دا کوډ به دا سره کاپي کړئ دا د چېر کاپي کړو دغه کوډ دا کوډ به دا سره کاپي کړئ دغه ځای کې به څه کوئ پیسټ پرې کړئ دا چې هر کله پیسټ کړو دغه یې زره کوډ ده خو زه الریډي زه خپل کوډ لرم یعنې وایي چې 10 یونوي دا پوځي کې 10 نو دلته کیسه دغه ده 10 نو دغه کوډ به دلته کوي دغه لینک زه په ډسکرپشن کې چوم دغه لینک چې دی دغه لینک دا لینک په زه په ډسکرپشن کې وچوم د مو زره کوډ په ځای تاسو به دغه خپل پروفایل لینک راخلئ دغه زره کوډ به واچوئ نو دغه لینک چې دا زه به په بلاګر کې پوسټ کوم تاسو به په ډسکرپشن کې بلاګر مو به سایت چولی وي دغه بلاګر کې زه دا پوسټ کوم نو تاسو بیا هغه بلاګر څخه بیا تاسو راوخلئ هغه بیا دلته په کروم براوزر کې پاست کوئ دلته د مو زره کوډ چې ورچولی د کوم کوډ د پروفایل لرم دغه کوډ بیا تاسو په هغه کې کروم براوزر کې پوسټ کوئ نه د مو کوډ په ځای خپل کوډ ورته داخل کړئ نو اوس راځم خپل پروفایل ته ننوځم دغه کروم براوزر ته ځم دلته یو پوسټ کوم نو په دغه ځای کې تاسو چې کوم پوسټ کوم لینک چې موږ پوسټ کړی دی کاپي کړی دغه زه پوسټ کوم نو دغه لینک موږ کاپي کړو پوسټ به تاسو به دا همدارنګه نو دغه پوسټ په کوم ځای کې به لیکئ په دغه ځای کې چې د وینې د علامه چې د وینې په دغه دوه کوسې په منځ کې به لیکئ لکه دغه د کوسې په دغه دوه کوسې په منځ کې چې ولیکئ دغه دوه کوسې نه وینئ که نه دغه دوه کوسې په منځ کې دغه غږ چې وي دا دوه کوسې په منځ کې به چې کوئ لیکنه کوئ مثلا زه لیکنه کوم نو مو پوسټ ولیکه زه په دغه کروم براوزر کې دغه پوسټ کوم هغه یې دوه کوسې په منځ کې مې چې کوم پوسټ وکړی نو اوس به وګورم چې دغه پوسټ څه رنګ هلته کېږي که غټ لیکنه په شوې ده که نه صبر ورته کوو پوسټ ته وشي ملګرو تاسو خپله وینئ چې زه اوس پوسټ کوم فلحال نو پوسټ به وکړم نو اوس به ګورو چې څه کېږي
نو پوسټ مو دلته وکړه ملګرو، دا تاسو وینئ چې دغه مو پوسټ وکړه، هغه کوډ کې مې داخل کړ. نو زما پوسټ داسې لیدل کېږي په دا فیسبوک کې، مګر چې شین غټ فیسبوک ته لاړ شئ او په غټ فیسبوک کې بیا لیکنه ډېره ښکلې لیدل کېږي. زه اوس غټ فیسبوک ته ننوځم، خپل فیسبوک ته غټ فیسبوک ته چې هر کله داخل شوم، نو اوس زما لیکنه خپله ووینئ چې ډېره ښکلې لیدل کېږي. دا زما لیکنه وه، نو تاسې لیدلی شئ دغه رقم ته لیکېږي. نو تاسو هم لیکنه دا رقم ته کوئ او په غټه لیکنه او کشنه لیکنه، او دا چې زه کاپي کوم نه کاپي کېږي، دلته ګوته په نیوی کېږي، ګوته په ونڅه، خو یې مو لیکنه کاپي کېږي، بله آی ډي څخه نه کاپي کېږي چې بله آی ډي نه کاپي کوي. نو دغه پوسټ و چې غټه لیکنه باید څه رقم ته وشي او څه رقم د ډیزاین تشنه لیکله. نو که دا ویډیو مو خوښه شوې او لایک شوې او خوند یې کړی، نو کمنټ هم راته پرېږدئ او ویډیو هم راسره لایک کړئ. نورو ویډیوګانو لپاره زما د پښتون افغان چینل درسره لایک او سبسکرایب کړئ.